ګوانتانامو د بېرحمۍ او زیاتي کیسې ټولو ته معلومې وي. د کیوبا په ټاپو کې پروت دا زندان له امریکایي ځواکونو پرته هیڅ چاته د لاسرسي وړ نه دی. دا زندان په نړۍ کې د بې عدالتۍ، ناوړه چلند او قانون ته د نه پاملرنې سمبول ګرځېدلی. په 2002 کال کې د دغه زندان له پرانیستلو راهیسې شاوخوا 800 نارینه له دې زندان څخه تیر شوي دي. د غیر قانوني زندان سربیره له بشریت سره د سختو شکنجو او نورو ظالمانه کړنو له امله دا زندان د کیوبا ټاپو یو تور او مرګونی زندان بلل کیږي. کیوبا ټاپو چې یو اوږد او ستونزمن تاریخ لري، دا ټاپو په کال 1492 میلادي کې د ایټالوي څېړونکي کریسټوفر کولمبس لخوا کشف شو، چې 8 کال وروسته پر کال 1500 کې هسپانویانو همدې ټاپو کې د بورې او تمباکو تولیدولو لپاره لویه اډه جوړه کړه. خو د 1898 کال په جګړه کې د کیوبا او امریکا لخوا د هسپانویانو پر ضد جګړې هسپانیا دې ته اړ کړه چې د کیوبا ټاپو پرېږدي. همدارنګه امریکا دا ټاپو تر 4 کلونو پورې اشغال کړ، چې تر 4 کلنۍ اشغال وروسته د کیوبا نوي حکومت ته اجازه ورکړه چې د دې ټاپو بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي. خو په همدې وخت کې امریکا د کیوبا له نوي حکومت سره دا تړون لاسلیک کړ چې دا ټاپو به د امریکا د سمندري ځواکونو او بیړیو د پایښت لپاره هم کارول کیږي. دې سلسلې تر کال 2000 پورې همداسې جریان درلود، چې د همدې کال د ډسمبر په 11 یعنې نن څخه نږدې 23 کاله د مخه د امریکا په 2 لویو تجارتي ودانیو د عام الوتکو په واسطه د القاعدې لخوا حمله کیږي، چې د 19 حمله کوونکو په ګډون پکې 2996 وګړي ووژل شول. په دې وخت کې چې د افغانستان واک د طالبانو په لاس کې و، امریکا له طالبانو څخه د القاعدې مشر اسامه بن لادن د سپارنو غوښتنه وکړه. Bin Laden existed in Afghanistan exactly 17 years before our government existed. We inherited him. خو طالبانو ورسره ونه منله. همدا و چې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او ترڅنګ یې په کیوبا کې د ګوانتانامو زندان پرانیست. د بشریت ضد دې زندان ته لومړنی زنداني شاکر عامر یوړل شو. شاکر عامر یو له لومړنیو بندیانو څخه و چې په 2002 کال کې ګوانتانامو زندان ته یوړل شو. نوموړی د 2000 کال په نومبر میاشت کې په افغانستان کې ونیول شو. دی له کوم تور او محاکمې پرته تر 14 کلونو پورې په ګوانتانامو زندان کې زنداني و، چې په دې 14 کلن بند کې له مختلفو سختو شکنجو او ربړونو سره مخ شو. یوازې شاکر عامر نه، بلکې په ګوانتانامو کې ډېری بندیان بې له کوم تور او ثبوتونو بندیان وو. همدارنګه د ګوانتانامو په دې زندان کې سلګونو بندیانو د بشري حقونو د سرغړونو او د شکنجې په اعتراض کې د نه خوړو اعتصاب کړی وو. د ګارډین ادارې لخوا په دې ویډیو کې خپاره شوې د شاکر عامر په ګډون 5 بندیانو د روښانه کولو پر اساس ده، چې بیانوي چې څنګه دوی د ټیوب سره په زور د سپږمو له لارې تغذیه کېدل. په دې زندان کې د ګڼو عربو ترڅنګ یو لویه برخه بندیان افغانانو، چې له دوی څخه ځینې د سختو شکنجو په واسطه همدلته ووژل شول. خو په دې 2 کلنه موده کې د نورو ګڼو افغانانو په ګډون ترې وروستي پاتې 2 افغانان هم له ګوانتانامو زندان څخه د افغان حکومت په هڅو تر 21 کلن بند وروسته آزاد کړل شول. دا زندان د نورو زندانونو په پرتله خورا ډیر کرغیړن او نه توجیه کېدونکی بې رحمه زندان دی. سره له دې چې دا زندان په یو ټاپو کې جوړ کړل شوی، د دې سربیره تر لوی اغزن تارونه هم تاو کړل شوي دي. په دې معنی چې له دې زندان څخه تېښته په هر صورت ناممکنه ده. دلته زنداني کېدل د سختو شکنجو او بې رحمۍ سربیره د عمري زنداني کېدو په معنا دي. ځکه خو په همدې زندان کې ډیرو زندانیانو د سختو کړاوونو له امله ځان وژنې هم وکړې. د دې وژنو کیسې ډیر وارې رسنیزې هم شوې. افغانستان ته ترې څو وارې جنازې هم راوړل شوې. خو دا چې بندي ولې ځان وژنه کوي، دا کیسه نوې نه ده، ځکه هلته ورکول کېدونکې شکنجې هیڅ چاته د منلو نه دي او هیڅ بشریت به یې د زغم وړتیا ونه لري. له اوبو لاندې کولو تر وهلو، دیني توهین، ویروسونو ویرپشکارۍ کولو، بربنډولو، بې خوبه کولو، هان پر سپیو تر داړلو پورې غټې بیلګې لري. دا زندان چې 24 ساعته روښانه وي، چې هم یې د زندانیانو خوب له منځه وړی او هم پکې زندانیان شپه او ورځ یا دقیق وخت نشي معلومولی. له همدې امله دا زندان زندانیانو ته د جهنم په څیر ګرځېدلی. د زندان زنداني خونې یوازې یو څو ساده اسباب لري، لکه له کانکریټو جوړ کټ او پرې پرته سخته نالۍ او یو جوړ نارنجي لباس. په تیرو 2 لسیزو کې دلته کلونو کې سلګونه مسلمانان د ترهګرو په نومونو نیول شوي دي او هلته یې کلونه له کومې سزا، دوسیې او یا ثبوت پرته زنداني کړي. خو ځینې پکې یا د زور له امله وژل شوي یا اړ شوي دي چې ځان وژنې وکړي. د امریکې یو پخوانی ګارډ چې په ګوانتانامو کې دنده ترسره کړې، ځان وژنې ته د بندي د اړیستلو له رازه یې پرده پورته کړې. Cell block jumped into the noose and hung themselves simultaneously. I joined the military. Again, I joined the Maryland National Guard, Army National Guard. دا ګارډ یا ساتونکی چې جوزف هیکمن نومیږي، د راشا ټوډې په نوم یوې بهرنۍ خپرونې ته یې کیسه کړې.
نوموړي دې خپرونې ته ویلي و چې موږ په ګوانتانامو کې د تور په نوم یوه برخه درلوده، هلته به بندي اړ کېده چې ځان وژنه وکړي چې له دې لارې به امریکایان له شره بېغمه کېدل. زه په 2006 کال کې هلته ساتونکی وم، څو ځله شکي شوم چې دوی به بندیان نه هم کیمته چې موږ هغه ته د تور تم یا توره برخه بلله هلته وړل. نوموړی په دې اړه وایي چې په اونۍ کې به له 200 بندیانو څخه پوښتنې کېدې، خو دا چې بندیان به ډېر زورول کېدل نو دوی به ډېر وارې د سخت فشار له امله د نه خوړلو اعتصاب کوو او دا اعتصاب د دې زندان د ورځنۍ چارې یوه برخه ګرځېدلې وه. خو ګټه یې ځکه نه کوله چې دلته هیڅوک ځواب ورکوونکي نه وو. دلته هر سړی د خپل سر وو او څه به یې چې غوښتل هغه به یې پر یو بندي کولی شول. او بل دا چې له واشنګټن څخه به موږ ته امر کېده چې څوک اعتصاب ته پرې نه ږدو ولو که په هر حالت هم وي. جوزف د دې مرکې په یو برخه کې وایي چې زه له ګوانتانامو راووتم او د عدلیې وزارت ته ولاړم څو د شوي زیاتي کیسه دوی ته وکړم. دوی ته مې هر څه ورکړل خو دوی پرې سترګې پټې کړې ځکه دوی د CIA له دې ځایه خبر وو. هیڅ ډول زړه ورته ښه نه کړ چې څېړنې وکړي. په ګوانتانامو کې ټول څارنوالان د دې ډول زیاتي پلوي وو، هیڅ داسې څوک پکې نه وو چې زړهسوی وکړي او پر یو بندي یې زړه وسوځوي. نوموړی په خپلو خبرو کې بېخوبي، د برېښنا شاټ ورکول، زیاتی په سپو داړل او یا د یو کس بربنډول ډېر ستر وحشتونه یاد کړل. دی وایي په زندان کې اوس ځینې برخې داسې هم وي چې په سمندر کې او په څنځنو سیمو کې ورته د اغزن تار کوټې جوړې شوې وي او بندي به هلته وړل کېده. هلته شته میاشتې ډېر ځورونکي وو. د هر بندي پر بدن به تغمې او پلۍ ولاړې وي. د دې بې رحمیو ترڅنګ به مذهبي سپکاوی هم ډېر کېده. له بله پلوه کله به چې له دې زندانه کوم بندي خوشی کېده نو 6 میاشتې مخکې به یې کیسه ختمه شوې وه چې یوې خاصې برخې ته به بیول کېده. هلته به یې درمل ورکول او ښه به ساتل کېده. د پیاوړتیا او رنګ د ښه والي درملو ترڅنګ به یو ډول اړکول کېده چې ښه وخوري، ښه واغوندي او آرام ویده شي. په مینه به کله کله څارنوالانو غوښته چې ډېرې عادي پوښتنې به یې ترې کولې او بندي به ډېر وخت وروسته پوه شي چې دی خوشی کېږي. په وجود کې ټولې د ځور یا زیاتي نښې به یې په خاصو ملهمو او مالشونو ورکېدې او بیا به یې خوشی کوو. هیره دې نه وي چې د دې زندانیانو په اړه ډېر وارې د بشري حقونو د مدافع ادارو شکایتونه کړي وو. Justice for Guantanamo detainees, now a cause célèbre among human rights activists. خو تر اوسه د بایدن له ټاکنیزو ژمنو سره سره په تیرو 2 لسیزو کې یاد زندان نه یوازې ونه تړه بلکې اوس هم پکې یو شمېر بېګناه مسلمانان سختې ورځې او شپې تېروي. په یاد ولرئ چې په ګوانتانامو زندان کې اوس هم ټول بندیان مسلمانان دي او ټول هغه کسان چې مخکې بندیانو او شکنجه شوي وو هغه هم مسلمانان وو. د دې زندان بندولو لپاره د امریکا د لوړپوړو چارواکو په ګډون د بشري حقونو ادارې سره د نړۍ مختلفو ادارو د بندېدو غوښتنه کړې خو د هیڅ چا تر اوسه نه دي منل شوي.